د نن ورځې تازه او مهم خبر د طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښتې او د مرګ ژوبلې بېلابېلې ادعاوې د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې مهم خبر ته د پکتیا د ډنډ پټان او ځاځي میدان ولسوالۍ چې د ډیورند کرښې ته څیرمه پرتې دي یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې دلته له تېرې شپې راهیسې د طالب ځواکونو او پاکستاني پوځ ترمنځ درنه جګړه روانه وه او تر سهاره یې دوام وکړ. لږ تر لږه 12 وګړو چې نن یې غوښتل نومونه او غږونه یې په دې راپور کې خپاره شي ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ادعا وکړه چې د پاکستاني توپونو له امله په ډنډ پټان او ځاځي میدان کې د یوې ښځې په ګډون 15 وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د پکتیا د ځاځي اریوب یو اوسیدونکي چې نن یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته یې وویل چې د دوی په سیمه کې جګړه کراره شوې خو ادعا کوي چې په ډنډ پټان کې د جګړې له امله مرګ ژوبله اوښتې ده. نوموړي وویل سهار د اریوب خواته ډي سي توپونه ورول شوي او له دې خوا هم په ډنډ پټان کې تېره شپه سخته جګړه شوې او ویل چې 3 طالب سرتیري ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه شان ولسي مرګ ژوبله هم شته خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم خو ځاځي اریوب خواته وضعیت نورمال دی. سیمه ایزو وګړي دا ادعا هم کوي چې نن سهار د طالبانو د ځواکونو یو لوی قطار ځاځي میدان ته رسېدلی او حالت ترنګلی دی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ناصر بدري په نوم د عملیاتي قطعې قمندان حمید خراساني ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اوس وضعیت نورمال دی خو ادعا کوي چې وړمه او تېره شپه پاکستاني پوځیانو تر ډیره ملکي کورونه جوماتونه او روغتونونه په نښه کړي دي. دا و چمتو کلی خبر تر بیا خیر چارې ښه وخت.